السلام علیکم. د شمشاد ټلویزیون مینوالو د نړۍ د لر او بر ښاغلو پښتنو، زه نزار یوسفزی د اف ټي وي دوبۍ لخوا د لر او بر د امن ورورولۍ د دې تاریخي مشاعرې سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. څنګه چې تاسو ته پته ده په متحده عرب اماراتو کې په لکونو پښتانه میشته دي د مسافرۍ د زاري چاودي او سخت ژوند سره خپل ژبې، خپل ادب او خپل کلتور له کار کوي. زمونږ د اف ټي وي او شمشاد ټلویزیون همیشه دا کوشش او دا هڅه وي چې هغه ټول پښتانه وخت په وخت ستاسو په وړاندې راولو، څوک چې د خپل وطن نه په زرګونو میله لرې د خپل ژبې، خپل ادب او خپل کلتور دپاره کار کوي. دا نننۍ مشاعره زمونږ د هغې زنځیر یوه کړی ده. د نننۍ مشاعرې عمري شاعر ښاغلي نجیب الله متینوال صاحب له د خپل ملګري تسکیل مانیروال په دې شعرونو باندې مایک ته د راتلو بلنه ورکوم چې ما وې چې وخت په چورلک وخوري نو لږ سا به والو. ما وې چې وخت په چورلک وخوري نو لږ سا به والو، لاړل غمونه یو فصل شو د ژوندون لاره کې. او په دې شعرونو باندې ښاغلي نجیب الله متینوال صاحب له بلنه ورکوم چې راشي او موږ په خپل کلام باندې ونمانځو. ما خو پروژه کې ستا د دند خدای نه نغوښتو، ما خو پروژه کې ستا د دند خدای نه نغوښتو، نیغ په لار روان وما باستره باندې واوښتې، نو شیخه په کتلو کر اختیارو رامتیږي نو بیا خو زه نجیب غرق کړم شپېتره باندې واوښتې. یوسفزی صاحب یو طنزیه غوندې غزل ارشاد ده: زوی مې لیک لوست کې بیخي لټ و زه پرې نه پوهېدم، زوی مې لیک لوست کې بیخي لټ و زه پرې نه پوهېدم، آموخته شوی په کرکټ و زه پرې نه پوهېدم، نو سهار به ووتو له کوره چې ښوونځي ته درومم، سهار به ووتو له کوره چې ښوونځي ته درومم، نوره به خپل خوړه کې پټ و زه پرې نه پوهېدم. مننه. بیرته به راغلو د غرمې ډېر به وستړی غوندې، بیرته به راغلو د غرمې ډېر به وستړی غوندې، یوه شېبه به پروت په کټ و زه پرې نه پوهېدم، نو له دمې وروسته به یې زر زر ډوډۍ وخوړله، له دمې وروسته به یې زر زر ډوډۍ وخوړله، بیا به یې بیټ یخی په مټ و زه پرې نه پوهېدم. نو پرون می جوړ کړو یو لرګي کې برګی غوا ته مګوای، پرون می جوړ کړو یو لرګي کې برګی غوا ته مګوای، زوی می ژړل چې دا وکټ و زه پرې نه پوهېدم. مهرباني مننه. یو چې پرون می جوړ و یو لرګي کې برګی غوا ته مګوای، زوی می ژړل چې دا وکټ و زه پرې نه پوهېدم، نو مشر خو پرېږده چې دا کشر یې پرې هم عادت کړو، مشر خو پرېږده چې دا کشر یې پرې هم عادت کړو، ورسره لاس کې به هلمټ و زه پرې نه پوهېدم، نو یوه ورځ لاړم له نږدې مې لوبه وڅرله، یوه ورځ لاړم له نږدې مې لوبه وڅرله، که څوک ضعیف و که څوک رټ و زه پرې نه پوهېدم. نو شاعر نجیب د دوی نومونو ته حیران پاتې شوم، شاعر نجیب د دوی نومونو ته حیران پاتې شوم، څوک پیټرسن څوک سلمان بټ و زه پرې نه پوهېدم. دا ښاغلی نجیب الله متنوال صاحب چې ډېر خوندور او ډېره ترسکونه شاعري ستاسو په وړاندې وکړه. د مشاعرې په دې برخه کې اوس ښاغلي امین بنګس صاحب له بلنه ورکوم د پښتو په دې ټپه باندې چې څومره خواږه خواږه راګورې، څومره خواږه خواږه راګورې، لمن دې نیسه چې زړګی در واچوم. په دې ټپه باندې ښاغلي امین بنګس صاحب له بلنه ورکوم چې راشي. یو غزل عرض دی: کله بو بدل کړي
ستا نه څنګ څه پته نه لګي کله به بدل کی ستا نه څنګ څه پته نه لګي ښکلي دي دوه رنګي د دوی رنګ څه پته نه لګي چا ته وکړی کند چا ته وکړی کند او چا اغوستي د کنخاب جامې چا ته وکړی کند او چا اغوستي د کنخاب جامې مینه کې بادشاه او د ملنګ څه پته نه لګي مه ورځه قاصده د جرګو خبره نه دی ده مه ورځه قاصده د جرګو خبره نه دی ده دا د مینې جنگ دی د دې جنگ څه پته نه لګي زه چې سواد بنیر او ملکنډ خیمو ته ګورم زه چې سواد بنیر او ملکنډ خیمو ته ګورم څنګه به خوب راشي په پالنګ څه پته نه لګي اوس مې د تیرا غرونه ډک شوي د بارودونه اوس مې د تیرا غرونه ډک شوي د بارودونه ګرځم ورپسې لوګي د بنګ څه پته نه لګي او ښکلي دي دوه رنګي د دوی رنګ څه پته نه لګي هسې نه امینه چې د نیمه لار کې پرېږدوي هسې نه امینه چې د نیمه لار کې پرېږدوي مه کوه د ښکلو په سر ننګ څه پته نه لګي او ښکلي دي دوه رنګي د دوی رنګ څه پته نه لګي د مشاعرې په دې برخه کې ملګري آفتاب له د خپل ډیر خوږ او ګران ملګري چې په پښتونخوا کې دی د ښاغلي فضل سبحان عابد صاحب په دې شعرونو باندې مایک ته د راتلو بلنه ورکوم چې هر ناز به دې وړمه د زړه خان مې درته ووې هر ناز به دې وړمه د زړه خان مې درته ووې اوس کوږ د خیاله ګرځه چې جانان مې درته ووې د عابد صاحب په دې شعرونو باندې ملګري آفتاب له بلنه ورکوم چې راشي او موږ په خپل کلام باندې نمانځو یا دوه شعر دي په لیونی موسم به هغه خلک څه پوه شي په لیونی موسم به هغه خلک څه پوه شي چې نه مین وي او نه ځان لره جانان ساتي او هغه به څه د سرو ګلونو سره لوبې وکړي هغه به څه د سرو ګلونو سره لوبې وکړي افتاب به څوک چې د ازغو د څوکو ځان ساتي دا یو سندره ده د امن بارک کې چې زه پکې ټپه ته پکې جوړ د بنګړو شور کا امن پکې خور کا شابه امن پکې خور کا او دا د پرخرونو خلی پسرو شونډو ټکور کا امن پکې خور کا شابه امن پکې خور کا او خور د کائنات په مخ د مینې شین صادر کړه خل د ګلونو خل د چمن بلاوي ګلونو ته صافو کا بش د بارودونو د لګون شین نختر کړه بیا د خوار اولس پسو زړونو کې صافو کا او بیا پیغام د امن په نړۍ کې لور په لور کړه امن پکې خور کا شابه امن پکې خور کا او دا د نفرتونو جهان رنگ په مینه مینه کړه بیا خړو کوڅو کې د سپرلو سندرې جوړې کړه دا د یوې وینې خلک بیا سره یو وینه کړه آباد کړه ګودرونه د حجرو سندرې جوړې کړه او رنگ پسرو ګلونو دا وطن او کله کور کا امن پکې خور کا شابه امن پکې خور کا ز پکې ټپا ته پکې جوړ د بنگړو شور کا امن پکې خور کا شابه امن پکې خور کا او پور تکړه شمله ته د خالد یہ غیرتین وسه نوم د ابدالی هم د تاریخ نه خیرېدې نشي یہ که د خوشحال خټک او یاد افریدین وسه ستوره د سبا د انور په ګوته پټېدې نشي چغه خیدری کړه او ښکار د تورې زور کړه امن پکې خور کا شابه امن پکې خور کړه او حسن او مستی می د جهان سره سیالی کوي زه د مغربي حسن تعریف په کم خلو کم حسن او مستی می د جهان سره سیالی کوي زه د مغربي حسن تعریف په کم خلو کم او پد خېګړه تورا وفا ننګ چې ننګیالي کوي استاد لباسي مینه تعریف په کم خلو کم نزار د پښتنې نشم پیزوان په شونډو سور کا امن پکې خور کا شابه امن پکې خور کا داو مرګره آفتاب
چې ډېر خوندور کلام تی موږ واورېدو. د مشاعرې په دې برخه کې زیات غمګین لا د محمد قریش په دې ټپه باندې مایک ته د راتلو بلنه ورکوم. یار مې نیمګړې لار کې پرېښود د ډوډۍ غمه د یارۍ دې ویستم. یار مې نیمګړې لار کې پرېښود د ډوډۍ غمه د یارۍ دې ویستم. محمد زیات غمګین له بلنه ورکوم چې راشي او موږ په خپل کلام باندې نمانځو. کوئی پلاس کی د دشمن میں پرزو نشی زما زانا تسترگو د اغیارو کی غړېږي د پخوانا. پلاس کی د دشمن میں پرزو نشی زما زانا تسترگو د اغیارو کی غړېږي د پخوانا. او داستا سیمه جنت ته پکې رنگ پرنګ ګلونه هم دلته کې ډوکیږي تل د خپل موسم فصلونه. ګرمي سړځي بهار خزان سلور موسمونه سخپل اباسین د پکې نور هم شته سیندونه. نو راستول مخبل کور ته خپل دشمن ځان لپرون دی من اور کله بل تنن زمون پزان راستون دی دا ځان له مخبل خورې کړه خپل ژوندون دی. نو اوس جړی ګسل دا زمنګ خپل جنون دی. اوس لوټي لوټي مونږ شو چې مو لوټي کړي افغانا تسترګو د اغیارو کې غړېږي د پخوانا. پسواد بنیر کې کری کور شواړه عالمونه داولې بې ګناه کېږي په خپلو عوام ظلمونه. چې دا د امتحان د خدای که قهر عذابونه او دا د سزاګانې زمونږ بد د عملونه. من خپله په ځان کړي ګیله سله کړو د چانه د سترګو د اغیارو کې غړېږي د پخوانه. توبې به رب ته وباسو د خپلې ګناهګارې قادر د رب په در کې قبلېږي دعاګانې. راځئ چې شو یو موټه پښتنو مه کوئ روانې راپورته شي غیرت کې د دشمن خونې کوي روانې. سیلاب به د په خپلو وینو کړو پښتونستانه د سترګو د اغیارو کې غړېږي د پخوانه. نن هغه د پښتون باچا خان کول هیروي سله د خپل اختیار په خپله خوره نه منو د بله. نن اور چې پښتونخوا کې راته وکړو چغله راځئ د ازادۍ چې انقلاب راولو خپله. بل ستا په شان پښتون لیډر موږ غواړو باچا خانه د سترګو د اغیارو کې غړېږي د پخوانه. نو ما زیات غمګین لره به خپل وطن آباد لري ما زیات غمګین لره به خپل وطن آباد لري. خدای دشمنان د دین مو هر ځای نامراد لري. دا محمد زیات غمګین صاحب چې ډېر خوندور کلام تی موږ واورېدو. د مشاعرې په دې برخه کې د سوات د ګلورینې سیمې ډېر ښه شاعر ډېر ښه انسان خپل ملګري محمد ګل منصور لا په دې ډېر ښه شعر باندې مایک ته د راتلو بلنه ورکوم چې زه کلیوالم د غزل په ښکلا څه پوهېدم. زه کلیوالم د غزل په ښکلا څه پوهېدم. سوات او جانان دومره ښایسته و چې شاعر یې کړمه. په دې شعر باندې محمد ګل منصور لا مایک ته د راتلو بلنه ورکوم. جوره ګورو څښاو پاکه ډنډه نسې کوو جوره ګورو څښاو پاکه ډنډه نسې کوو. چا را پرېښودي د بند لکه اوبه روان یو او کافر دی د دوزخ په لور به خامخا ځي. کافر دی د دوزخ په لور به خامخا ځي. مونږ کلمه وایو خو مونږ ورسره روان یو. او الله د خپل مخلوق بدل د خپل مخلوق اخلي. الله د خپل مخلوق بدل د خپل مخلوق اخلي. که په قدم باندې څوک ولو په قدم مولي او مونږ به سیل د مرغو بې ټوپکه نه پرېښودو. اوس چې زمونږ نه سیل جوړېږي نه په بم مولي. او ما دا نه ویل چې زه به پسې جاړم ما به داسې بېنوا پرېږدي او زیبا زما هره ورځ دا سوچ وي یارانو چې به نن څوک پښتونخوا پرېږدي او زیبا. ګران اشنا که د خلوص لاره مو پرې نه ښوده زمونږ په سر به زمونږ خپل رقیبانو جنګېږي. او زما په زړه شي پرېدونه او د غني مرتبه کله چې کلي کې څوک خان او دهقانو جنګېږي. او زما زړګیه ستا د زخم مرهم پیژنم خو هغه به چرته وي چې خاورې د خپو راوړمه
او ما ته په هر قدم کې ستا بېوسي مخې ته شي ما ته ټوټې ځکه خپل کور ته د بنګړو راوړم او وخت زورور شه د څو غرونو نه پناه یې کړله زما نه جدا کېدله خو جدا یې کړله او غریبۍ خوند وکړه د لاس نښه مې وغوښته ترې د خپل پلو نه یې ریښه سیرې کړه را یې کړله دومره په اوښ کې خو مې پرېږده مینې چې بس د یار او د دیدار مې نه کړې او رقیبه ګورو به د وخت فیصله مین به نه یم کری بار مې نه کړې دومره په اوښ کې خو مې پرېږده مینې چې بس د یار او د دیدار مې نه کړې او رقیبه ګورو به د وخت فیصله مین به نه یم کری بار مې نه کړې هغه خدای خبر په څو غرونو اغوښتی به وي زه ساده یم چې اوس هم ورپسې کلی ګورم او ستا د ښایست احترام دې نه سیوا څه کیدی شي چې دې تپوس کوم نه هم ورله څوک ښکلی ګورم هغه که لاړ شو نو د چا ورپسې زړه خوږېږي ما پېژندلی و زما ورپسې زړه خوږېږي او زما د مصر د بادشاه نه دا غوښتنه ده چې یوسف دې پرېږدي د بابا ورپسې زړه خوږېږي زما د مصر د بادشاه نه دا غوښتنه ده چې یوسف دې پرېږدي د بابا ورپسې زړه خوږېږي او زما د نوم سره چې څوک ستا نامه ولیکي نو بیا چې کله تا ته ښایي په تا څنګه لګي او زه چې د نتلو زد کوم په شا شا ګورم چې څوک مې ستا د دره بیایي په تا څنګه لګي او اوس هم سره د ماښامي کټ ته غورځېږم خو د مخکینۍ غوندې خوبونه خو مې نه کېږي اوس او بې ځایه زړه چې په ځای کېږي ډېر وختونه غواړي جانان په کور شي خو زما د زړه به څه کېږي اوس که په ما ګران یې خو بلال هم نه یې چې اذان ونه کې سحر به نه شي او چې په وطن کې جانان نه لري څوک که وطن پرېږدي مسافر به نه شي داو ښاغلی محمد ګل منصور صاحب چې ډېر ترسکون شعرونه یې تاسو ته وویل د مشاعرې په دې برخه کې اوس ښاغلي علم الدین منګل صاحب لا د ګران صاحب په دې شعرونو باندې مایک ته د راتلو بلنه ورکوم چې زما د زړه په کور دې ور نه لګي زما د زړه په کور دې ور نه لګي چې ستا د دنګې ځوانۍ سر نه لګي او ما که څوک وجني لاسې هم نه نیسم ما که څوک وجني لاسې هم نه نیسم زما په یو حالت کې شر نه لګي او د زړه سودا په ګودر څنګه وکم د زړه سودا په ګودر څنګه وکم لنډې بازار په مازیګر نه لګي په دې شعرونو باندې علم الدین منګل صاحب له بلنه ورکوم چې راشي او موږ په خپل کلام باندې ورمانځو مشوم په شان سلګي وهما په زنګو میکړه لالو لالو میکړه لالو لالو لکه پزوان چې فرمټلې په شندو سرو میکړه لالو لالو میکړه لالو لالو بهار بهار جنانا زما گلزار جنانا بهار بهار جنانا زما گلزار جنانا تمه گلاب زدی بلبل یم په ټپو میکړه لالو لالو میکړه لالو لالو یم دستا لیونی نه یم دنیا لیونی یم دستا لیونی نه یم دنیا لیونی لکه منصور د در په سر په غرغرو میکړه لالو لالو میکړه لالو لالو میکړه د هجران تور شپو کې کرا د غلم خیلو کې د هجران تور شپو کې کرا د غلم خیلو کې لکه بنگړای د سپین مړمن پښړنګي دو میکړه لالو لالو میکړه لالو لالو لیندینه سخت د گزاران چاته پروت پی ارمان لیندینه سخت شو گزاران چې چاته پروت پی ارمان د غم دریاب ته می گزار کړه په څپو میکړه لالو لالو میکړه لالو لالو داو ښاغلی علم الدین منګل صاحب چې ډېر خوندور کلام تی موږ واورېدو د مشاعرې په دې برخه کې ښاغلي قریب خان یوسفزی له د پښتو په دې تاریخي ټپه باندې مایک ته راتلو بلنه ورکوم چې زما
په مخ لاړې راتوکه زما په مخ لاړې راتوکه که مې د ننګ ګولی په شاخ خوړلې وي. ښاغلي کرب خان یوسفزی. دا یو نظم دی. سحجب رنگ لا دوران دے سحجب رنگ لا میزان دے چی ہر زے پتنی پتنی دی رب دا سنگا جہان دے رور درور لری تختی سحجب رنگ مسلمان دے پہر زے کی سرورونا پہر زے کی یو نیران دے ہر سڑے پوی نسر دے ہر بشر نن پلڑ زان دے پہر زے کی یو مقتل دے فلسطین دے کو افغان دے د پختو نه خبر نشول په پختو هسې قربان دی څوک به وایي خوشحال خان خو څوک به وایي نه رحمان دی اپرېدې کړي توره برنده وایي نه د مصري خان دی چې په خاوره خاره جنګ کړي بس په دغې مې خفګان دی پښتانه چې کړم راجمع د په زړه کې مې ارمان دی د اټک نه تر کابله دغه واړه یو افغان دی. زه د علم رڼا غواړم دغه سوال مې د سبحان دی لپټه د پیغلې غواړم دا مې دین دا مې ایمان دی زه قلم په لاس کې غواړم د وسلو نه مې کفران دی زه غلام د پښتنو یم پښتونخوا زمونږ ځان دی زه بهار د رابه غواړم په هر لورې نن خزان دی په مالیار مې ادبار نشته که خیسته می گلستان دے که نامه د وطن اخلی وطن لره شیطان دے د اغیارو ری باری کړي څه ظالم دغه سلطان دے یو ټولګي د پاسدانو دی وطن لره خسران دے خړی وبړاند میان دي بس یو سیند چې روان دے غریبان پکې تړپیږي په مسته سرزما خان دے واغزان په منبر وایي دا د صبر امتحان دی دا دنیا وړه پانی دا کچو پال د چا مکان دی بس جنت در بغواړه همیشه دی جاویدان دی د دنیا ژوندون بس کړې مال چې ډېر شي تاوان دی غریبي خو بادشاهي ده امیرې کې واړه زیان دی هر سړی چې قناعت کړه ترې خوشحاله رب منان دی شیش محل بزان له جوړ کړي غریب پروت په بیابان دی د چا سل ګریبا پټې دی د چا غټ پټ دکان دی ربستانه انصاف غواړم د غریب ډېر نادان دی ورله حقل فکر ورکړې پاتې شوی هر زمان دی د هیڅ نه خبر نشو پاتې شوی تل دهقان دی بس په یوې جغ پوهېږي نا خبر لا د مردان دی د مالدارو محلونه یو غوجل د مکان دی ربه دا څنګه ژوندون دی ربه دا څنګه میزان دی یو ځل بیا په ژړا وایم ربه دا څنګه جهان دی یوسف ضیا لیونې یې د هر چا دغه ګمان دی. وسلام. داو ښاغلی کرب خان یوسفزی د دې کلام سره د نننۍ ورځې مشاعره سر ته ورسېده د راتلونکي هفتې پورې په لوی الله سپارم د خدای په امان.